اشرف د ټیک ټاک ملګرو ستړي مشئ وخت مو په خیر زما تر څنګ دنګ ځوان په پیژنئ څنګه چې نوم شیرخان د خپل هم دغسې شعر ده تاسو د دې ویډیوګانې د ده قوت او قدرت مو لیدلی د دې یوه ویډیو زما ډېره خوښه شوه چې کله په یو کوز هغه د دروغو پړسېدلي خان بابا ته ورغی کله چې د ده قد و قوارې باډۍ ته وکتل نو د هغه هغې بدن ټولې په قڼه کې هوا ترېنه ووتله او ترې ویرېدل خو دا زمونږ د افغان ولس افتخار فخر نو شیرخان لالا ستړی مه شي څنګه یې جوړ خو یې صحت دې څنګه ده اوس خو ښه یې انشاءالله بیخي نن زه دې ته خوشحاله یم چې ته کرکټ بورډ ته راغلی یې دا زما لپاره د افتخار ځای څنګه د خیر سره نړیوال شالۍ ته خو به نه ځي نړیوال کپ ته نه نړیوال جام ته مونږ لکه سوري مې زه راغلی زه نه لګېږم خلکو ته مې کرکټ بورډ وایي مشکل دی زه نه لګېږم زه نه لګېږم ښه نو دغسې په خپل خرچه مصرف خو بیا نه کېږي ځکه ډېر مصرف غواړي نه مصرف پروا نه د ماشینات لرم ملګري لرم لکه د صرف یې زره ته والي بیا زه خپله نه شم صرف یې زه هغه ده مشکل ده د کرکټ لږ شوق یې که ډېر کرکټ زه ډېر ګورم خاص د چا شوق یې د کومې لوبغاړي شوق یې څه ښه لوبغاړي کوم چې مثلا د تا ډېر د خوښې لوبغاړی وي چې د ته لوبه دې خوښېږي څوک ده لوبغاړي کوم دي بس دلته په غلط په خلک باندې خوښ ده او په افغاني لوبغاړو کې وایي خو لوبغاړي هغه هم پښتون د خیر د فرق نه کوي پښتون ښه یوه خبره بله فهیم جانه نږدې نه تصویر واخله د شیرخان یوه خبره بله هغه یوه ویډیو چې ما ولیدله خان بابا سره نو هغه ته د چلنج ورکړی و که نه چې زه هغه څنګه په قوت کې قوت به تر تا ورسېږي که نه نه صرف ویډیوګانې ډکوي لکه زه چې سم ملک کې واوسېدم لکه چې افغانستان سم ملک کې نو خامخا یو وطن لپاره شی کوو دې وطن کې یو شی به مو نه کوو څو کله کېږي مونږ اپیلونه کوو هېڅ خبر څوک نه اوري مونږ که نه بلکل دا لاس وښیه ما ته لیدونکو نامې خو تاسې د شیرخان لاس وګورئ یعنې که زه لاس ورسره کېدم داسې وبوله زما دوه لاسه ستا لامې خدای او لاس او پښه څنګه ده پښه لیدونکو پښه لاندې وګورئ شیرخان لاله یوه خبره بله دغه بوټ دغه شیان ته به چېرته جوړې فرمایشي که نه کابل کې جوړې اوس څنګه ده مخکې غریبي ډېره زیاته اوس ښه د اقتصاد که نه ولا افغانستان کې ټول مت سره یو ورځ نه افغانستان کې مړک نه سي انسانانو که نه دا اوس ښه د روزګاري ځایونه چلېږي نه اوس که نه ته ځینې به ته ټول مخکې کومه کوو اوس سره به خط څومره ده خط 2 متره 6 سانتي 2 متره او 60 سانتي د شیرخان خط ده شیرخان لالا لیدونکو ته څه پیام لري فهیم جان ځوان د راسه لیدونکو ته څه پیام لري زما د ټیک ټاک مینهواله ته ورته ووایه څه دي چې په زړه کې ورته ووایه ټیک ټاک والا ته زه وایم چې همیشه کله کله دوی ویډیوګانې جوړوم ښې خبرې لیکي کار چاپ شي کرکټ والا شي چې افغانستان بهر وغړي غلطې خبرې مه لیکي دا دنیا ژوند ده ښه ژوند تېروي دنیا پاتې ده او غلطې خبرې چاته مه لیکي شمې ټول کې کرکټ والا یې کار افغان هغه غلطې خبرې مه لیکي بلکل ډېره زیاته مننه و به مې رسېږي ځان درته که نه شیرخان لاله ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله وي عزتمن شي قربان ډېره مننه لیدونکو تاسې نه په الله مو سپارم بس خیر